د حکیم الکوزي د کورونا ضد د درملو ښه نتیجه او شواهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله جل جلاله خامخا هر مرض ته درمل پیدا کړي دي. رواه البخاري. د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی حکیم الکوزي مشهور په حاجي لالا د اوسني کورونا کوویډ-19 وایروس ضد طبي درمل جوړ کړي چې تقریبا د په وینا تر 300 پورې د همدې مرض ناروغان د ډاکټرانو په شمول ور باندې جوړ شوي دي. حاجي لالا نړیوالو ته چیلنج ورکوي چې کورونا وایروس دې د بدن ته انتقال کړي چې د دې دوا په واسطه به د پر بدن هیڅ تاثیر ونه کړي. د په وینا دا درمل نور هیڅ جانبي عوارض نه لري. د دې شخص باید د ستاینو ترڅنګ ښه حمایت او حفاظت وسی. دولتي چارواکي او مسؤلین باید نړیوالو ته هم چیلنج ورکړي او په نوموړي وویاړي. حکیم حاجي لالا اوس مهال د کابل ښار د شهید حشمت خلیل کرزي چهارراهي په سبحان کلینیک کې خپل درمل د دې مرض مریضانو ته ورکوي. امید دی چې د دې وژونکي مرض همدا درمل نور هم دوا سي او د کندهار ترڅنګ د افغانستان ټول ولایتو ته توزیع او نړیوال مارکیټ او ویاړ پیدا کړي.